د غم ناوې لومړۍ برخه تاسې را سره د جنون وصال یوټیوب چینل نه اورئ. دی دې وږي چې تر پایه را سره واورئ. یو ځل بیا د نورو ورځو په څېر سهار شو، رڼا د شپې لمن په درناوي ور ټوله کړه. د لمر لومړیو ریخانه وړانګو د یخ شوي ګلاب د پاڼو د شپې د ورکړې ډالۍ څاڅکي بېرته په ځان کې وپیل او د هوا د هرې غاړې هار یې ترې جوړ کړ. د شپې ساړه وهلې پاڼې لا هم په شبنم لمدې وې، لکه کوم مین چې د خپل محبوبې د بېلتون اوږده ویر په ژړا نمانځلې وي. د پراخ او خټینې حویلۍ په منځ کې شنو وښو لوی او وړو ډبرو داسې په غېږ کې نیولې وې لکه تازه چې له کلونو وروسته د خپلې مینې وصال ور په برخه شوی وي. د توتانو د زړو ونو بیخونه خو د دې ګواهي ورکوله چې ژوند لا د پخوا په څېر روان دی. صنم د حویلۍ په کونج کې په خټین غري بل شوي اور ته لاس تر زنې ناسته وه. زړه او ذهن دواړه یې د خپلو زرینو خیالونو په نړۍ کې ورک وو، لکه هغه چې رښتیا د خپل نامه په اصلي معنا یو ښکلی بوت وي، خو داسې بوت چې لمانځونکی نه لري، حتی په خپله هم خپل ځان نه ستایي. ډېره شېبه همداسې غلې وه، اخر په بوت کې بیا ساه وچلېده. د زرینې د پښو بېتاله ښکالو یې د فکرونو لړۍ پرې کړه. صنم په بیړه چای دم کړی، درستاخانې هوار کړ او خپله بېرته د خیرنو جامو له لوی پڼ ته کېناست. د غرمې تر 12 بجو یې ټولې جامې ومینځلې، ستړې ساه یې واخیسته، دواړه لاسونه یې پورته کړل، ستوماني یې وویسته او د برنډې لوړې ستنې ته یې تکیه وکړه. پورته یې وکتل، اسمان شین و. دواړه لاسونه یې پورته کړل، ستوماني یې وویسته او د برنډې لوړې ستنې ته یې تکیه وکړه. پورته یې وکتل، اسمان شین و. ترخه مسکا یې وکړه، لکه د خپل زړه په څېر چې یو بل شین رنګ هم موندلی وي. شیبه بله نه وه تېره چې زرینه بیا راغله او په غوسه یې ورته وویل، پاڅه د خان لورې، غر دې ونړوه چې داسې ستړي کېناستې. غرمه ده، د پخلي مخلي غم در سره شته او که نه. صنم له څه ویلو پرته بېسیکه جګه شو او د پخلنځي په لور یې حرکت وکړ. پخلي سره سره یې د خپل عادت په څېر د ارامو زمزمو شور په جګېدو شو. صنم به اکثره د کار په وخت کې له ځان سره زمزمې کولې. د دې زمزمو روح د خوښۍ نه د هغې په وجود کې د زهرو او درد له چینې راخوټېده او بیا یې له هوا سره د کیمیاوي عناصرو په توګه تعامل کاوه. د دې تعامل تولید بیا هم یاس، ناهیلی او له قسمته شکایت و. نن هم د تېرو ورځو په څېر له ځان سره په شور وه. د زرینې غوسه او چغو یې غوږ په ستوني کې داسې بند کړ لکه د مرغیو په سیل کې چې کوم خوړونکی باښه ورګډه شي. صنم سر تر پای لړزې واخیست. د پخلنځي یو اړخ ته غلې ولاړه چې زرینې په غوسه پخلنځي ته راننوته. په لاس کې 2 لامده کمیسونه نیولي وو. له ډېره غضبه یې په تندي کرښې راکږې وې. صنم ته یې وکتل او ویې ویل، کالي به نو خلک ستا په څېر مینځي، دا وګوره ټول داغونه پرې هماغسې پاتې دي. ستا فکر کار ته چیرې وي؟
ایله سوچونو کې تل غر که ناست دی واخله دا بیرته سمې ومینځه. صنم د خپلو بادامي غټو سترګو نه د تورو بڼو د جوړ څپر د پورته کولو هڅه کوله چې زرینې لمدې جامې ورته په مخ وویشتې او له پخلنځي ووته. صنم داسې اوږده ساه واخیسته لکه د اعدام په حکم محکوم مجرم باندې چې د بیا ژوندي کولو زیری وشي. له څو شېبو چوپتیا وروسته بیرته په پخلي کولو لګیا شو. شېبه به لا نه وه تېره چې د حویلۍ د لرګینې دروازې زنځیر وشرنګېد. زرینې چې د دروازې پر لور مخ ور واړوو پیغله دنګه نجلۍ د یو پاخه عمر لرونکې ښځې سره راننوته. زرینې ورسره ستړي مشي وکړه خو دا چې ناشنا ښکارېده نو یو څه د حیرانتیا په اندازه یې ورته وکتل. دنګې ولاړې پیغلې چې له څېرې ډېره ځیرکه او چالاکه ښکارېده یو څه په لوړ غږ یې زرینې ته وویل خاله مونږ ستاسې نوي ګاونډیان یو. دا 2 ورځې وشوې چې ستاسې د کور تر شا حویلي ته په کډه راغلي یو خو د څښلو لپاره پاکې اوبه نه لرو. زموږ د کوهي اوبه یو څه خړې دي نو ځکه راغلو چې ستاسو د کوهي نه د څښلو اوبه یوسو. زرینه مسکی شوه ویې ویل هو هو ولې نه راځئ دننه راشه. زرینې د حویلۍ په منځ کې لمر ته زوړ کټ واچو او له خپلو نویو ګاونډیانو سره په کیسو شوه. په خبرو کې دنګې پیغلې د زرینې د پوښتنې په ځواب کې خپل نوم زرلښته یاد کړ. زرینې په خندا شو ویې ویل په رښتیا چې له دنګې ځوانۍ سره د زرلښتې نوم بیخي سم ټاکل شوی دی. زرلښته مسکی شوه ویې ویل هو نو دا نوم مې خدای بخښلي پلار را باندې ایښی و. زرینې د زرلښتې د وژل شوي پلار په اړه وار په وار پوښتنې کولې او د زرلښتې مور چې د زرینې په څېر د پاخه عمر لرونکې وه یوې پوښتنې ته ځواب ورکوه. کله به مسکی شوه او کله به یې د دواړو سترګو په کونجو کې اوښکې وځلېدې. زرینې ورته په پوره لیوالتیا ځیر ناسته وه. شېبه وروسته زرینې د زرلښتې مور غوټۍ ته د دې سیمې د آبادېدو په اړه کیسه کوله. په خبرو کې مخ پخلنځي پر لور ور واړوه غږ یې وکړ ای د قاتل خورې دا بیا دې چېرته سر ټیټ کړی دا سپین سترګي دې ووځه مېلمنو ته د یوې پیاله چای د راوړلو هم نه یې صنم غږ کړ دا دی تیارېږي ایښې مې دي. زرینې بیا کیسه پیل کړه. شېبه لا نه وه تېره چې د صنم د چایو پتنوس په لاس د پخلنځي نه د برنډې پر لور را روانه وه. د صنم لوړ قد بادامي غټې سترګې تور اوږده باڼه سپوږمۍ ته ورته سپین او ګرد مخ او اوږده او مرمرینه غاړه او نوي غوړېدلې غوټې ته ورته سرې او نازکې شونډې چې توجه جلبونکې وې. تا به ویل چې د ښکلاوو جوړونکي خالق پرې په پوره هنر او مینه له خپلو نورو بندګانو زیاته مهرباني کړې ده. صنم راغله پتنوس یې کېښود. د زرلښتې غوټۍ خالا سره یې ستړي مشي وکړه. زرلښتې د صنم ښکلې څېرې ته په پوره مینه او لیوالتیا سره کتل خو د صنم په سرو نازکو شونډو مصنوعي خپرې مسکا د کومې ژورې درد ترجماني کوله. زرلښتې د صنم سره د خبرو کولو موقع لټوله خو زرینې به په بار د صنم د پوښتولو هڅه کوله. زرینې او غوټۍ خاله کیسې لا هماغسې تودې وې خو زرلښتې تر وروستیو شېبو د صنم سره د خبر کولو لپاره د پلمې لټول په هڅه کې بریالی نه شو. زرلښتې د کوهي نه اوبه راوویستې او غوټۍ خالا ته یې د تللو وویل. زرینې غوټۍ ته د غرمې لپاره ډېر ټینګار وکړ خو غوټۍ
د بلې ورځې د پاتې کېدو په بهانه ترې مخه واخیسته او روان شو. زرلښتې لا هم شاته شاته پخلنځي ته د صنم پر لور کتل. غوندې راوګوځي، خو صنم په کار کې بوخته وه او ارامه زمزمه یې کوله. د ژمي شپې او ورځې په وتو او ژوند لکه د سمندر څپو داسې روان. صنم به کرارې ورځ د کور کار سربیره د زرینې د پیغلې لور څانګې او 2 زلمیو زامنو عثمان او ابوبکر خدمت هم کوه. کله به یې له کاره وزګاره شوه، خپل پخوانی کتابچه به یې راواخیسته. ځینې لیکل شوي کرښې به یې داسې ولوستې چې د زړه رګونه به یې وشرنګېدل او ذهن کې به یې یو نامعلومه شور هیجان جوړ شو. رڼې اوښکې به یې د ښکلو سترګو د کنجونو نه لکه د ملغلرو داسې راتوی شوې. بیا به یې قلم راواخیست او د کتابچې سپین مخ به یې په ځینو کرښو تور کړ. سور رنګ ته ورته پوښ لرونکې کتابچه به یې بیرته په خپل زوړ بکس کې د کالیو په منځ کې تاو کېښود. کله کله خو به یې شپې تر سهاره دا کتابچه بار بار لوسته او هره کرښه به یې بیا بیا تکراروله. خو داسې ډېر ځل کېدل چې تر لوستلو وروسته به یې هرومرو یو څه ولیکل او د زړه بوج به یې ورسپک شو. صنم به د ژمي لنډې ورځې په کار او اوږدې شپې به یې د ډیوې د تتې رڼا په لوستلو لیکلو د اوښکو تویولو رڼولې. د ډیوې د هرې اوښکې سره به یې مصنوعي او په زړه دردمنه صنم هم اوښکې ویلې کېده. د زړه راز او نیاز یې یوازې د قلم او کتابچې سره داسې لکه دوی چې د ژوند ښه او خواږه ملګري وي او یوازې همدومره چې د زړه په راز او نیاز پوهیږي او د زړه بار ورته سپکولی شي. په دې وروستیو ورځو کې به زرلښته هم د صنم د لیدو په پلمه د زرینې کور ته د اوبو د وړلو یا په کومه بله بهانه تګ راتګ زیات کړی و. په صنم به هم زرلښته ښه او خوږه لګېده. داسې به یې احساسوله لکه د کوچنیوالي نه یې چې پېژني. کله کله به یې د زرلښتې لپاره احساس دومره خوږ و چې په لیدو به یې تش زړه خوږېده. یو ورځ زرلښتې مور غوټۍ د زرینې دوی له کوره راغله. ډېر خواشینی ښکارېده. دا چې د زرلښتې مینه د صنم سره بې دلیله زیاته وه، نو تل به یې چې د زرینې خاله دوی د کور خبر راغله، نو د زرلښتې لپاره به تل صنم د باس مهم عنوان و. ځکه خو نن هم زرلښتې بې واره د خپلې مور نه د صنم په اړه وپوښتل. غوټۍ خاله نن مایوسه وه. زرلښتې د بې شمېره پوښتنو ځوابو کې یو سوړ اسویلی وویست او ویې ویل: زرلښتې، موږ تر نن ورځې فکر کوو چې صنم به د زرینې لور وي، خو نه، په دې پوه شوم چې هغه یې لور نه بلکې بنه ده. د خپل ځواني مرګ زوی په بدو کې سوره راوستې. زرلښتې په حیرانۍ او اسویلۍ انداز کتل. زر قسمه پوښتنې د ذهن په دریاب کې څپې وهلې، خو د غوټۍ سره له دې خبرې پرته د هېڅ کومې پوښتنې ځواب نه و.